د ټولو نه خو وړاندې بچیه مروان خان چې ستا د والد صاحب نوم انور خان دی او د فرانس په دغه ملک کې تاسو اوسئ او د مولانا صاحب سره مولانا محمد ویس جان صاحب سره تاسو د قرآن عظیم الشان ختم نن الحمدلله وکړه. نو د ټولو نه خو وړاندې تا ته او ستا والدینو ته مور بیبي ته والد صاحب ته او ستا د کور ټولو بندګانو ته زه د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم او په دغه لوی سعادت چې د الله تا ته در نصیب کړه د رب العالمین ډېر لوی شکر او ډېر لوی احسان د الله ادا کوه. قرآن عظیم الشان د الله رب العالمین زده کړه لوی احسان او پرزونه ده او د قرآن عظیم الشان باندې چې څومره خوشحالي وشي دا کمه ده. دا ولې قرآن عظیم الشان د الله رب العالمین ډېر مبارک کتاب دی او ډېر قدرمن کتاب دی او ډېر عزتمن کتاب دی او ډېر مبارک او عظیم کتاب دی. بچی لږ شان سوچ وکړه او فکر وکړه ستا ته د قرآن عظمت صرف بیانومه چې ته ډېر خوش قسمت ته ډېر خوشبخت چې تا د الله دا کلام زده کړ او د الله رب العالمین دا کلام دی بیا تلاوت کو ختم دی که نو ته ډېر عظیم او مبارک دا ولې دا لږ شانته بچیا د دې دا اندازه ولګو نو تا ته په خپله پته ولګي چې تا باندې د الله څومره لوی احسان دی. ګوره دا قرآن عظیم الشان زمونږ او ستاسو په دې ایمان دی چې دا نازل کوونکی د الله رب العالمین ذات دی. نو ګوره دې ته اول وګوره چې نازل کړي چا دی هغه الله نازل کړی دی چې د الله رب العالمین نه په مخ د کائنات کې عظیم ذات بل نشته عظیم رب نشته. نو ګوره چې نازل کړي چا دی هغه عظیم. بیا چې دا قرآن عظیم الشان په چا باندې نازل دی والذي نزل على محمد په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نازل کړی دی. نو د الله رب العالمین نه پس چې مرتبه ده دا د جناب محمد رسول الله ده. نو ګوره چې چا نازل کړی دی هغه عظیم او چې په چا دا قرآن نازل دی هغه عظیم او مبارک ذات دی چې په مخ د کائنات کې د رسول الله مبارک نه د الله نه پس د بل چا مقام نشته. بیا چې کومې فرشتې راوړي دي فرشتې خود الله ډېرې زیاتې دي د الله دومره فرشتې دي چې د هغې شمیر امپاسبل دی ناممکن دی چې موږ او تاسو د الله د فرشتو شمیر وکړو. خو په دې ټولو فرشتو کې د ټولو نه عظیمه فرشته حضرت جبریل علیه السلام دی. د جبریل علیه السلام نه اوچته فرشته په مخ د کائنات کې نشته. نو چې کومې فرشتې راوړي دي هغه هم ډېره عظیمه ده چې حضرت جبریل علیه السلام دی. بیا حضرت جبریل علیه السلام چې دا قرآن راوړی دی نو دا په دو ځایونو کې نازل شوی دی څه په مکه مکرمه کې او څه په مدینه منوره کې او تا به د قرآن شریف په دې صورتونو کې ویلي چې دا مکی صورت دی او دا مدني صورت دی. نو ګوره چې په کوم ښار کې نازل شوي دي دا قرآن عظیم الشان د هغې ښارونو نه په مخ د کائنات کې مبارک ښارونه نشته چې هغه یو مکه مکرمه ده او بله مدینه منوره ده. نو گویا چې په کوم ښارونو کې نازل دی هغه ښارونه مبارک دي. بیا الله رب العالمین چې دا قرآن په کومه میاشت کې نازل کړی دی چې هغې ته د رمضان المبارک میاشت وي انشاءالله درې څلور ورځې پس به هغه راځي الله دې په خوشحالۍ راولي. نو قرآن شریف کې الله رب العالمین وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وی د رمضان میاشت هغه عظیمه مبارکه میاشت چې په دې کې موږ قرآن نازل کړی دی. نو چې په کومه میاشت کې قرآن نازل دی هغه میاشت مبارکه. بیا چې په کومه ورځ او په کومه شپه دا قرآن نازل شوی دی چې هغې ته لیلة القدر وی. نو د لیلة القدر عمره عظیمه شپه په مخ د کائنات کې په شپو کې نشته. ولې قرآن کې الله وی په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې لیلة القدر خیر من الف شهر. نو ګوره شپه مبارکه شوه. بیا چې په کومه ژبه کې دا قرآن راغلی دی چې الله رب العالمین په قرآن کې وی بلسان عربي مبین دا د عربی په ژبه کې راغلی دی. د عربی ژبې نه په مخ د کائنات کې مبارکه ژبه هم بله نشته
او چې بیا کوم امت ته راغلی دی هم د ټولو نه بهترین امت دی کنتم خیر امت اخرجت للناس. بچی زما د خبرې دا مقصد ته لږ شان زړه متوجه کا چې کم ذات نازل کړي د هغه مبارک، چې په چا نازل شوي دی هغه مبارک، چې په کم فرشتې راوړي دی هغه مبارکه، په کومو ښارونو کې نازل شوي دی هغه مبارک، په کومه میاشت کې نازل شوي دی د رمضان هغه مبارک، په کومه شپه کې نازل شوي دی هغه مبارکه د لیلة القدر، او په کومه ژبه کې نازل شوي دی هغه مبارکه. نو دا ټول د برکتونو خبرې چې راغونډې کړي، نو دا د دې خبرې دلالت کوي چې چا دا قرآن عظیم الشان باندې ایمان راوړو او چا زده کړه، لکه بچي ستا په شان چې چا زده کړل، د دې خلکو نه په مخ د کائنات کې مبارک خلک بل نشته. نو گویا بچیا چې ته د الله رب العالمین ډیر عظیم مبارک بچی، ځکه تا قرآن عظیم الشان هغه ختم کو او هغه دی اوې دا د الله رب العالمین ډیر لوی احسان په ځان باندې ګړه، او چې څومره شکر وکړي دا کم دی، څومره چې شکر وکړي دا کم دی چې یاره زه د الله شکر ادا کړم چې یاره دا قرآن عظیم الشان ما دا چې ته شپه ورځ الله ته په سجده پروزې، نو دا کمه ده. ولې تا ډېر عظیم او مبارک کلام زده کړه، تا د الله رب العالمین الله را باندې ډېر لوی رحم وکړه، د دې په وجه باندې انسان لوی مقام ته رسي. ګوره دا قرآن لفظ دی، قرآن مونږ وایو قرآن تا زده کړه، قرآن دې په نازله ووي، قرآن ما راواغش، مونږ دا قرآن لفظ وایو، او قرآن شریف کې قرآن شته، ان هذا القرآن د قشن نور آیاتونو کې دا قرآن شته. قرآن مطلب څه دی؟ ګوره دا په څلورو ټکو باندې مشتمل دی. یو تاسو ته قاف وایه، او څوک خلک ورته را وایي، څوک ورته ری وایي، یو قاف، یو ری، یو الف، یو نون، دا څلورو ټکو باندې دا د قرآن دا لفظ مشتمل دی. د دې څلورو ټکو مطلب مقصد څه دی؟ د دې څلورو ټکو الفاظو مطلب دا دی چې اول قاف دی، نو د قاف نه څه مطلب دی؟ یعنی دا قرآن چې څوک وایي نو قربت الهي الله ته به ډېر زیات نږدې کیږي. الله ته د نږدېکت مقصد څه دی؟ یعنی الله به د سره مینه محبت ساتي، د الله به دې خوښ وي، او دې به هم د الله خوښ وي، او الله به هم د ده خوښ وي. د دې قرآن په ذریعه باندې انسان الله ته ډېر زیات ورنږدې کیږي. نو دا قرآن دا لومبی لفظ قرآن دا قاف ته، نو دا قاف معنا قربت الهی یعنی الله ته نږدېکت. بیا دویم نمبر لفظ دی را، قرآن، قر د دویم نمبر لفظ دی را، نو دا را مطلب څه دی؟ یعنی رحمت الهی، چې څوک دا قرآن وایي، څوک یې زده کوي، څوک یې په خپلو سینو کې محفوظ کوي، څوک پې عمل کوي، دوی به هر وخت د الله د رحمت د لاندې وي. اوس د الله رحمت ته موږ او تاسو قدم په قدم محتاج یو. دا د الله رب العالمین دا رحم بچیا دا به د قرآن عظیم الشان په ذریعه راځي. نو ته به د الله په رحم کې او په رحمت کې هر وخت دی. الله دې موږ او تاسو د الله د خپل غضب نه وساتي. د رحمت اپوزیټ څه شی دی؟ هغه غضب دی، او غضب سی د الله قهر. په قومونو باندې الله رب العالمین خپل غضب او قهر نازل کړی دی. د نوح علیه السلام قوم باندې الله عذاب راوست، دا د الله غضب دی. د لوط علیه السلام په قوم باندې الله عذاب راوست، دا غضب دی. دا یونس علیه السلام په قوم هغه خو بچ شو، الله رب العالمین بچ کو. دا موسی علیه السلام قوم فرعون باندې الله عذاب راوست، دا د الله غضب دی. علی هذا القیاس اوس ته څه د دې غضب نه ځان بچ کم، نو قرآن را پکې دا خبره موږ ته ښیي چې ګورې دا رحمت الهي دی. قرآن ته به د دې ذریعه باندې تا ته رحمت میلاوي. نو دویم نمبر لفظ پکې رحمت دی. دریم نمبر لفظ الف دی، مونږ وایي الف قرآن، نو الف راغی، نو د الف نه مراد څه دی؟ انعام الهي، تا ته به د الله رب العالمین د طرف نه عظیم انعامات ملاویږي. دومره انعامات چې زمونږ او ستاسو په تصور کې هغه انعامات نشته. داسې انعامات پتا د قرآن په زده کړه باندې ملاویږي. من جمله زه د هغې نه یو ویم بچیا،
مروان بچی صرف یو راته وایم نور کو دا موضوع ته زه پرېږدم ټوله شپه به تېره شي پته نه لګي چې ستاسو دغلته څه ټیم وخت دی او دلته خو شپه ده چې فرانس کې څه ټیم وخت دی دا الله ته پته لګي ما ته خو دې وخت کې پته نه لګي جی ښه مازدیګر دی فرانس کې مازدیګر دی او دلته شپه ده 9 بجې دي نو که زه ټوله شپه هم لګیا یم نو مروان بچیا په دا الله په انعاماتو چې د دې قرآن په ذریعه باندې موږ له راکړي دا انعام الهي دا به ختم نشي خو زه صرف یو د الله انعام دا یادومه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل مسجد نبوي ته راغی مسجد نبوي دا د رسول الله مبارک جومات دی نو چې هغې جومات ته راغی نو هغې کې یو ځای دی هغې ته وایي صفه په دې به طالبان ناسو د رسول الله مبارک طالبان او د رسول الله مبارک نبی دین ازده کو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې طالبانو له راغی نو طالبان ډېر غریبانان وو هغه صحابه کرام د یو وخت به یې روټۍ وه د بل وخت به یې نه وه نو رسول الله مبارک هغې د صفې هغې طالبانو ته وایي تاسو کې داسې څوک شته چې لاړ شي او هلته په مدینه منوره کې د څاروو منډی وه بطحان منډی به یې ورته وي چې هغې منډی ته لاړ شي او یو 2 سربي اوښې والي اوښه کیمل چې ورته تاسو وایي اونټه دا والي او دا د الله په لار کې قربان کی اوښ ډېر زیات قیمت لري پاکستان کې مستقیما په 8 لکه روپۍ یو اوښ دی او دغه شان په سعودي عرب کې اوښان ګران دي او په نورو ملکونو کې ممکنه ګراني نو صحابه خو ډېر غریبانانو د هغوی خو د روټۍ درک نه لګېده او رسول الله مبارک وایي تاسو کې داسې څوک شته چې تاسو د الله په لار کې 2 سربي اوښانې قربانې کې صحابه ورته نه یا رسول الله زموږ دا نشته موږ غریبانان یو زموږ خو وس هم نه کېږي نو رسول الله مبارک ورته تاسو کې د هر یو کس دا وس کېږي چې تاسو یو 2 اوښانې قربانې کې بلکې 2 نه ډېرې وایي څنګه ای د الله رسوله وایي داسې چې څوک د قرآن عظیم الشان یو آیت تلاوت کی د ده په عملنامه کې به د یو اوښ د قربانۍ ثواب الله لیکي چې 2 آیات وي 2 اوښان چې 3 نو 3 اوښان چې 4 آیاتونه وي 4 اوښان چې 15 10 شل دغه شان وګوره په سورت بقره کې څومره ډېر آیاتونه دي سورت آل عمران کې څومره آیاتونه دي سورت نساء کې څومره آیاتونه دي نو په یو آیات ستا په عملنامه کې د یو اوښ د قربانۍ ثواب لیکلی کېږي دا ولې دا د قرآن په ذریعه نو انعام الهي دی دا الله قرآن الف پکې د انعام الهي ته د هغې ته هغه دغه کېږي او اخري ټکې دی نون نو د نون نه څه مطلب دی نور الهي قرآن چې څوک وي د باندې به د الله رب العالمین د طرف نه هر وخت نور باران وي او موږ هر وخت د الله انواراتو ته د الله رحم ته او دغې رڼا ته موږ او تاسو متوجي یو او موږ او تاسو ورته حاجتمن یو نو دا انوارات او دا نور الهي به موږ ته په څه ملاویږي دا به په قرآن ملاویږي نو د قرآن 4 الفاظ دي او د دې 4 الفاظو دا 4 انعامات دي نو ګویا بچیا مروان بچیا تا باندې الله ډېر لوی رحم وکړو دغې 4 واړو صفاتو کې الله تراوستی ولی تا د قرآن عظیم الشان ختم وکړه تا قرآن عظیم الشان اوې نو طالب الله رب العالمین په دې باندې لوی انعام او لوی دغه درکې نو یو خبره ته دا انعامات درکوي او دویم نمبر دا دی چې د هر قسمه فتنو نه به دې الله ساتي د هر قسمه فتنې څه ته وایي امتحانات ازمایښونه تکلیفات دا د قرآن عظیم الشان چې ته تلاوت کې زموږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر عظیم مفتی او ډېر عظیم عالم تیر شوي قاري طیب صاحب هغه داسې تقاریر کړي دي هغه تقاریر بیا خطبات حکیم الاسلام کې هغه شامل کړي دي نو هغې کې هغه لیکلي دي چې کوم سړی د الله رب العالمین د قرآن تلاوت کې دي به د هر قسمه فتنو نه محفوظ وي امتحاناتو نه به محفوظ وي نو گویا چې تا د امتحاناتو د لرکولو یو لوی ذریعه الله تا ته د قرآن په ذریعه باندې وښوله دویم نمبر دا دی چې موږ او تاسو دا دی بابا دی نو خوار
خپل وطن پرېښی دی خپل پاکستان یې پرېښی دی د څه دپاره چې زه به دقلته خواري مزدوري وکړم د دې بچو جن جوړ کړم رزق وله پیدا کړم نو ټیک ته دا خو ښه خبره ده موږ په دې خوشحاله م یو الله دې دغه مسافري ورته اسانه هم کړي او خدای دې په دې مسافرۍ کې کامیاب هم کړي خو ستا د دې قرآن د برکته به الله رب العالمین څه چلو کړي نو دا هم په روایاتو کې بالکل شته چې کوم انسان د قرآن شریف ختم وکړي لکه څنګه چې تا بچي ختم وکړه او دا ختم کې صرف دومره یو خبره به یاد ساتي چې دا قرآن عظیم الشان دا ختم ما وکړه دا صرف ما د الله د رضا دپاره وکړه مقصد دې پکې دا وي مقصد دې پکې دا وي چې دا ما د الله رب العالمین د رضا او موږ کوو تا چې بچی کړی دی هم په دې نیت ته کړی چې ما نه الله راضي شي نو په دغه نیت ته کړی دی ما ته پته ده دغلته تعالی څوک څه درکړي چې ته قرآن ووایې او تعالی به څوک څه درکړي خدا دې مقصد دی چې دا د الله کلام دی زده کوم چې الله مانه راضي شي نو گویا چې تا د قرآن عظیم الشان زده کړه وکړه او دا دې ختم که که نه نو دا هم په روایاتو کې راغلي دي او دغه قاري طیب صاحب په دغه خطباتو کې لیکلي دي چې کوم سړی د قرآن عظیم الشان ختم وکړي د 700 کالو پورې به الله د ده رزق فراخه کړي 700 کاله یعنی 7 پشته پورې 100 کاله یو پشتي یعنی ستا به د 700 کاله پورې ستا بچي بیا چې که خیر انشاءالله ته وعدو کې بچي بیا د هغوی بچي بیا د هغوی بچي د دې ټولو رزق به فراخه وي دا ولې دا د قرآن عظیم الشان د برکته دا تا باندې د الله رب العالمین د قلبي رحم وشو نو زما بچیه دا د الله رب العالمین ډېر لوی احسان ګڼه ډېره لویه پیرزونه ګڼه اوس په تلاوت خامخا کیم ګورې تلاوت په پرېږدې نه د قرآن عظیم الشان تلاوت په دا بچیه خامخا کې زموږ علما دي ناغا داغي مختلف دغه بیانی آداب بیانی پای کې یو ادب دا دی چې د قرآن عظیم الشان با بعض علما وی چې په 9 ورځو کې به ختمه قرآن شریف کې 100 منزل دي 7 منزل دي نو هر یو منزل به روزانه وي خدا له ګران دی ساته لپاره په الحال بچي ګران دی نو کو یو منزل نشي ویلي نو بیا 3 پاری به وي 3 پاری نشي ویلي روزانه نو بیا یو پاره او که یو پاره نشي ویلي نو بچي خامخا به نیمه پاره تلاوت روزانه کې دا بابا ته وی دا په ما باندې کې ساره چر پاسه د قلتا یو پټي یو شل منټه نیمه غنټه مخکې پاسه سار چې منځو کې نیمه غنټه به د قرآن شریف تلاوت کې د قرآن شریف په دغه تلاوت کې ډېرې لویې فایدې تعالی الله درکړي بیا چې ورو ختمه نو دا تقریبا 2 میاشتې کې بیا قرآن شریف ختمیږي نو اومې حق ادا کیږي چې 2 میاشتې کې دی وینو اومې حق ادا کیږي نو داسې به تقریبا په کال کې تشپږ 2 قرآن شریفونه ختمه ډېره زیات تلاوت کوه خدا ته زاغه اخري درجه ته وي او که تلاوت ته اوس وي او تلاوت ته بند که نو ګورې دا ډېر عظیمه ګناه ده دا ډېره سخته ګناه ده چې کوم سړی د قرآن شریف ویلي دی او دی د قرآن شریف تلاوت نه کوي نو داسې روایاتو کې راغلي زمونږ یو فتاوه ده اگر چې هغې ډېره سخته خبره لیکلې ده خو خیر د زه بیا تا ته ووایم چې ته د دې هغه تلاوت کې چې کوم سړی وي د قرآن شریف په کال کې ختم نه کړي نو دې داسې دی لکه د قرآن نه منکر دی یعنی قرآن نه مني داسې به شي نو دا به انشاءالله نه کې بلکې بچې د دې به نیمه غنټه خامخا نیمه پاره تلاوت هغه کې نو د دې به هغه فایدې تا ته بیا ډېرې میلاویږي او دې سره یو څو داسې والو صورتونه دي زه خو زما خدا خیال دی ځکه چې د قرآن شریف په موږ باندې 15 حقوق دي دا خبره بچې لږه ووره بیا ته دغې نه پس یو بله خبره کوم یو حق یې دا دی چې موږ په دې قرآن ایمان راوړو الحمدلله موږ په ایمان راوړی دی دویم نمبر حق یې دا دی چې دا موږ زده کړو لکه څنګه چې تا بچې زده کړه دا په موږ د قرآن حق تا ادا کړه او دریم نمبر حق دا دی چې د دې قرآن شریف په بیا تلاوت کې د دې تلاوت پکې نو تلاوت تا ته مه وي د نیمه غنټه نیمه پاره یا پاره دا حق ته ګورې په موږ باندې خو دا دیو نه که بیا به ګناهګار او څلورم نمبر حق دا دی چې دا بیا ته سمجھ د دې راولي دې قرآن کې موږ ته څه ویلي دي
دې کې موږ نه څه غواړي، دې کې موږ د څه نه منې کوي، دا سمج دا په موږ باندې لازم دی بچیه ګورې ښه. نو دې دپاره زه تا ته یو مشوره در کوم، خیر ته بیا خپل معلم مولانا اویس صاحب سره مشوره وکړه چې دا قرآن شریف اول ته خیر دی دومره کوشش وکړه چې د دې ته تلاوت کوه چې دا ستا زده شي، نو بیا د دې د ترجمې کوشش وکړه، د دې په مقصد لږ ځان پوه کړې، لفظي کومه ترجمه د هغې زده کړې، دا په موږ باندې لازم ده. او پنځم نمبر د دې حق دا دی چې دا بل ته رسوله، نو تا چې زده کړه بچي ته د خپلو وروڼو سره خپلو خویندو سره د دې د زده کړې هغه کوشش کې او هغه به دا کې، نو بیا د دې انعامات او د دې برکات ډېر زیات دي. نو د قرآن شریف تلاوت هم کې او د دې قرآن شریف د تلاوت سره سره به د دې قرآن شریف د تلاوت سره سره به ته داسې چل کې چې بعضې صورتونه دي هغه ته زده کړه. مولانا اویس صاحب ته ووایه هغه تا ته زده کړي چې ته هغه زده کړي، نو د هغې به ډېرې لویې فایدې لکه دا به انشاءالله ستا زده هم وي، لکه د قرآن شریف اخري 3 صورتونه، صورت اخلاص، صورت فلق او صورت ناس. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. روایتو کې داسې راځي چې کم انسان د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ د پسه وزل صورت اخلاص، وزل صورت فلق، وزل صورت ناس، دا وزل وی کنه، نو د دې جمعې نه راواله تر د بلې جمعې پورې به د هر قسمه فتنو نه د جګړو نه جګړې تاسو خو دغلته خیر محفوظ یې، خو فتنو و لفظ هم راغلی فتنې هر امتحان ته وي، د دې نه به محفوظ یې. نو د جمعې په ورځ چې که خیر ته د جمعې مونځ وکړې یو پټي بچیه کېنه او دا وایه ښه، نو دې به تا ته فایده وي. دویم نمبر دا دی چې دا کوشش وکړو دا زه ټولو مولانا اویس صاحب سره چې څوک په دې دغه باندې ختم کوي، نو زه هغوی ټولو ته دا دغه کومه چې ګوره دا دې بچیه تاسو د خپل وطن پرېښي دي، دلته خپل خپلوان پرېښي دي، دا دې دپاره چې د حلالو رزق تاسو وګټئ. نو اوس د حلالو رزق ګټل یو خبره ده، برکت پکې اچول دا بله خبره ده. یو کس به داسې وي چې ډېرې پیسې به ګټي خو برکت به پکې نه وي، او یو کس به داسې وي چې هغه به کمې پیسې ګټي خو برکت به پکې ډېري. نو د قرآن شریف دا یو صورت دی، د هغې د برکته به ستا په رزق کې، ستاسو په رزق کې، د بابا په رزق کې دی، د کور په رزق کې الله دومره برکت واچي چې په تاسو به چېرته هم غریبي نه راځي. او هغه به څه چل کې بچي، هغه به داسې چل وکړي چې د ماښام مونځ، دغلته ماښام مونځ چې هر څه ټیم کېږي، د ماښام د مونځ نه پس یا د ماسخوتن د مونځ نه پس صورت واقع تلاوت کې، صورت واقع ته معلومه ده کنه بچي؟ ها دا هغې صورت واقع به تلاوت کې تم کوه او په خپلو وروڼو خویندو هم کوه، والد صاحب که د قرآن شریف ویلي په هغوی باندې هم کوه، که والدې د قرآن شریف ویلي په هغې باندې هم کوه. نو د دې د برکته به څه چل وشي، ستاسو رزق به الله فراخه کړي، رزق به ډېري، رزق کې به برکت وي ډېر زیات. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک صحابي دی او دا حدیث د هغه نه نقل دی. نو یو به د صورت واقع تلاوت کوي، او دویم نمبر به د ماسخوتن د مونځ د پس د صورت ملک تلاوت کوي. دا زه ټول ستاسو څومره ملګري دي تاسو سره ختم کوي او تاسو سره دوی سره لګیایي، نو زه دا خبره خامخا کوم ځکه دې فایدې ما لیدلي دي، په دې خپلو سترګو مې لیدلي دي. نو د صورت ملک تلاوت به هره شپه کې کښی دی، دا به یاد کړي. مولانا اویس صاحب ته ووایه دا صورت ما ته یاد کړه. او دریم نمبر زه د ټولو ملګرو ته ستا چې څومره دغلته دوی سره دې سره هغه ختم کوي زه هغوی ته هم ویم او ټولو خلکو ته یم چې د جمعې په ورځ د صورت کهف تلاوت کوئ. صورت کهف دا د 15مې سپارې یو صورت دی او د دې صورت ډېر لوی شان راغلی دی، ډېر لوی مقام یې راغلی دی او ډېره لویه مرتبه یې راغلې ده. نو د هغې په وجه باندې به د هر قسمه ټینشنونو نه، د هر قسمه حوادثو نه، د اکسیډنټونو نه او دقه شان د هر قسمه ظالمانو نه به ته محفوظ وي. نو ګوره بچیه تاسو دا دی الحمدلله قرآن ختم کوس، په د دې قرآن کوشش کې چې دا د دې تلاوت زو کم یو به دا چل کې. دویم نمبر دا دی چې دقه شان به ته د نورو تم ترغیب ورکې چې دا قرآن شریف زده کې، دا زده کې، دا قرآن شریف زده کې تم ورکوه. او دغه شان زما د اواز چې څوک اوري ممکنه دا بیان بیا په نیټ هم ورکړي، نو زه هغوی ټولو ته دا چې څومره زما دا اواز خصوصا دا بارک فارن چې کوم ملکونه دي دوی اوري، دلته موږ یو ډېره ښکلې اکیډمي
هغه تیاره کړې ده او هغه هم جوړه کړې ده او هغه اکیډمي کې زمونږ دغه ښکلی عالم دی مولانا محمد اویس صاحب هغوی لګیا دي بچو ته په ناظره هم قرآن ښیي په تجوید هم ښیي او که څوک په ترجمه وایي چې موږ معنا یې زده کوو نو په ترجمه باندې موږ د هغې انتظام کړی دی هغوی سره خپل وخت هم د خپلو ملګرو ته ووایه او چې څومره کسان زما دا آواز اوري د دې موقع نه فایده والي د دنیا ژوند بچی یو څو ورځې ژوند دی اصل ژوند زمونږ هغه په قبر کې دی اصل ژوند زمونږ هغه په آخرت کې دی او که موږ ته الله رب العالمین نجات راکړي قسم دی په قبر کې او په آخرت کې نه به قرآن راکړي باقاعده په روایاتو کې راغلي دي قسم دی چې کله انسان په قبر کې کېښودي نو دا څلور واړه لخه دي دا ځمکې پرې راځي دا ځمکې پرې راشي د یو لخ نم د بل لخ نم د سر نم د خپو نم قرآن عظیم الشان د الله هغه کتاب دی چې په یو روایت کې دا راغلي چې قرآن هر اړخ ته د ځمکې ولاړ او د ځمکه منې کوي چې په ما به نه راځي ځکه چې دې سړي زما تلاوت کړی دی دې بچي زما تلاوت کړی دی د زما زده کړه کړې ده د په معنا یې زده کړی دی د پې عمل کړی دی نو د قرآن عظیم الشان په وجه باندې به قبر کې هم بچ کېږو بیا د حشر په میدان کې د حشر میدان خو ډېر لوی مقام لري ای بچیه زه تا نه یادوم تا چې قرآن زده که او تا ختم که تا نه یادوم ستا د قرآن د برکته به ستا والدینو ته د قیامت په ورځ تاج په سرئ ستا والد صاحب ته ستا والدې محترمې ته دا د څه د وجې چې تا قرآن ختم که نو چې طالب کم مقام الله رب العالمین درکې نو زما د دې خبرې مقصد دا چې بچیه کو ته اورې کو زما د اواز په دې سکرین باندې هر څوک اوري هغوی ته دا زه یو خواست کوم خصوصا چې کوم دا فارن ملکونو کې دي بهر دي راشئ زموږ د دې اکیډمۍ نه او د دې ادارې نه فایده والی تاسو هر ټیم چې تاسو کوم ټیم تاسو ته فارغ یي انشاءالله مولانا محمد اویس صاحب تاسو له وخت درکوي او تاسو ته به دغه قرآن کو هغه په ناظره ده کو په تجوید دی او کو هغه په حفظ دی او کو هغه په معنا دی په ترجمه دی خبره انشاءالله خي زه په آخره کې بیا تا ته او ستا والد محترم ته ستا والدې محترمې ته ستا د کور ټولو بندګانو ته او کو د اواز بیا وروسته څوک اوري ستاسو د ټولو کور رشته دارانو ته مروان صاحب زه د خپل زړه کومې نه مبارکبادي پیش کوم او خصوصا تا ته او ستا والد صاحب انور خان صاحب ته ستا والدې ته ټولو ته پیش کوم الله دې ستاسو دا ختم په خپل جناب کې قبول کړي او الله رب العالمین دې تاسو له په دې د عمل کولو او موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین